په پلیالم ښار کې یوه څلورلارې جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د پلیالم ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د ښاري ښکلا زیاتوالی او د ترانسپورتي ګڼې ګوڼې کمولو په موخه د یاد ښار اړوند د کابل ګردۍ سړک او رخت مارکیټ ته څیرمه د ښوونکو په نوم څلورلارې جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارلې ده. د ښوونکو څلورلارې پخوا په اساسي ډول نه و رغول سوی. د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې په داخلي عوایدو په مرسته باندې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ بودیجې په مرسته معیاري شکل سره ورغول سو او 10 متره ارتفاع او لوړوالی لري. 90 متره مربع تقریبا 1 په اندازه باندې مساحت ده. دا څلورلارې په شاوخوا 90 متر مربع ساحه کې د 10 مترو په لوړوالي سره د پلیالم ښاروالۍ له داخلي بودیجې څخه د 1 میلیون افغانیو په ارزښت جوړه شوې ده. د ښاروالۍ نه مننه کوو، مګر د لوګر ښاروالي دغه خدمت کړی ده، دغه چوکۍ موږ ته جوړ کړی ده د ښوونکو یا د معلمینو په نامه باندې. الله تعالی د اسلامي امارت ته د تل لپاره په داسې کړنو باندې توفیق ورکړي چې د ښار ته ښکلا ورکړي، د خلکو خوشحالی لاسته راوړي. بهترین کار شده و کلگی بسیار زیاد از شاروال سابق و از شاروال آل کلگی مردم خوش هستند به خاطر که کارهای بنیادی در اینجا انجام دادن. گرچه شاروالی وظیفه خود انجام میده، خب مردم هم همراهش همکار است، مردم هم کمک میکنه. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ښوونکي د دغې څلورلارې په جوړېدو خوښي څرګندوي او دا یو لوی ویاړ ګڼي. ملتی آزاد با عزم متین